تازه خبر پاکستان پوځ څنګه یو ځل بیا پر کونړ ولایت برید کړی دی څنګه پاکستانی پوځیان افغانستان خاورې ته را داخل شوي دي تازه جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ پاکستانی پوځیانو یو وار بیا پر کونړ د درنو وسلو ډزې پیل کړې دي د پاکستان پوځ یو وار بیا د کونړ ولایت پر سنکانو ولسوالۍ د درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي له دې سره په یو وخت د پاکستان پوځ له هغه ازغن سیم څخه چې دوی په خپله نصب کړی د کونړ لور ته راوښتي دي او د افغانستان په خاوره کې په برقي ارو باندې ځنګلونه وهلي دي د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلورو ورځو راهیسې پاکستاني پوځیانو د دوی پر کورونو او کلیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي دي چې له کبله یو شمېر خلک ژوبل شوي او مالي تاوانونه ور اوښتي دي د سرکانو د اوسیدونکو په وینا د پاکستان له لوري په ډزو کې 2 تنه ټپیان لسګونه څاروي وژل شوي او د خلکو کورونه سخت زیانمن شوي دي پاکستان له 2019 میلادي کال راهیسې ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ پر ولسوالۍ د درنو وسلو ډزې کوي چې له کبله یې په تیرو کلونو کې زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي پاکستان ادعا لرله چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د هند استخباراتي اداره د پاکستاني ضد عناصرو ملاتړ کوي د سرکانو اوسیدونکي وایي له درو شپو راهیسې په ګنجګل سړوبی مماڼو مینا او سپري باندې د توپونو ډزې کیږي د سرکانو اوسیدونکي همداراز وایي چې پاکستاني ځواکونو له ازغن سیم راوښتي او په کونړ ولایت کې په برقي ارو د ځنګلونو ونې پرې کوي پر کونړ واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د پاکستاني ځواکونو د حملو په اړه څه نه دي ویلي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان